سلامونه د دې ویډیو غوښتنه ډیره زیاته شوې ده وایي ته خامخا په پی ټی ایم او په منظور پشتین په دې باندې ویډیو وکړه نو زه دومره خاص سړی خو یم نه او نه مې دومره جوور نظر وي او نه دا وایم چې تاسو به زما سره 100% اګري وي خو بیا هم تاسو زما نظر غواړئ کالر مې نشته هسې مې راخلو نو زه سره خپل نظر شریک کوم دا حالات د یوې ورځې نه دی شروع نو موږ به صرف د منظور پشتین نه شروع نه کوو لاړ به شو 40 کاله مخکې کله چې په افغانستان کې د اډی ګډی شروع کېدو نو یو عربی راغی دا سره نور عربیان هم وو اسامه بن لادن هلته به هغه رور هغه سپین اوږد شی اچولم په سر به یې کر کړی و دا د هغو کلتور و د هغو جامې وې زموږ ځمکې ته راغلل زموږ جامې واغوستلې پکول یې په سر کو سازر یې په سر کو که هغه شان څنګه چې زموږ ګیرې دي داسې د دې ګیرې و موږ بدنام شو بیا ورپسې د پنجاب پکې ډېر زیات انټرسټ و د پاکستان ورته ویلی شي هغو راغلل هلته به پینټ شرټ اچول لنګ به یې اچو دلته چې راغلل بیا زموږ کلتور او زموږ جامې زموږ پکول زموږ ګیرې هر سره بدنام شو څنګه بدنام شو د دې اډي ګډي سره انټرنیشنل میډیا راغله چې میډیا راغله هغو چې په خلکو ته کم ښودل نو ظاهري خبره ده زموږ خلک پې ښودل دا شډل بډل پښتانه به ښول هم په دغه ګیره کې په دې خړو سترګو کې په دې خړو جامو کې د پیزارو کې موږ یې دنیا ته وښودل چې دا ترهګر دي حالانکه موږ په خپل کور په یو چت باندې له پاسه بل چت نشو رغولی او دنیا موږ ته په داسې ترهګر په نظر وکتل چې دی د امریکې غټ غټ بلډینګونه چې دي دی هلته نو موږ دومره بدنام شو چې بیا د چا خان نوم و په نوم کې به یې خان ناتو اته به یې په ایرپورټ وی اخوشه راځه نو جان بین به یې تی کوم د دې غټ ثبوت دا دی چې شاهرخ خان هم په دې باندې فلم رخکو وی مای نیم از خان بټ آیم ناٹ ا ټیرریسټ نو موږ دومره په دې ټوله نړۍ کې بدنام شو بیا یو هفته مخکې منظور پشتون ونیولی شو هم په دغې جامو کې سازر ټوپۍ دغه خړه ګیره چپل کنه خو د دنیا ریاکشن سو و هیومن رایټ اکټیویسټ نیولی دی نو دا زموږ دپاره د اعزاز خبره ده چې ټوله دنیا تر اوسه پورې موږ ته ترهګر وې دهشتګرد وې هغه وایي هیومن رایټ اکټیویسټ د دې نه مخکې مشال و د هغه هیومن رایټ اکټیویزم موږ هلو ومنو چې خپل سر یې پکې کېښود منظور لا ژوندی دی دنیا والا دا اعزاز ورکو نو دا زموږ دپاره زموږ د پښتنو دپاره د کامیابۍ حق دی تر څو چې موږ نان وایلنټ یو خپل حق دپاره غوښتنې کوو موږ به کامیاب یو د هغې نه وروسته بله ورځ محسن داوړ ونیولی شو وی وهو وی ټکو که نه او پولیسانو چې کومې بدتمیزي کوله خو بیا هم پښتانه پر امنه پاتې شول اوس د ریاست دا کوشش دی چې موږ په څه نه څه طریقه باندې وایلنټ کړي خو یاد ساتئ شینه تا ته وایم که پولیسو مخې ته مو لاړې هم ورتو کړې نو دا دومره چالاکه دي ټولې دنیا ته به وښایي چې وروره تاسو وایئ چې هسې نان وایلنټ عدمي تشدد ونه راشه دا خو زناور دي دا خو دا دي دا دي نو دی به په دې کې نه کامیاب وای بیا زموږ دپاره زموږ مشرانو خپلې وینې ورکړې د خپلو بچو وینې ورکړې په دومره خراب حالاتو کې هغو هم سکول او یونیورسټي کالجونه راغول نن د هغې برکت دی چې موږ په ټویټر باندې په ټرینډ همیشه په اول نمبر یو د حکومت د پاکستان حکومت د هغو د سوشل میډیا پیډ ورکران لیکیا دي بیا هم زموږ مقابله نشي کولی د دې سره پرون د ارمان لوڼي تلین و نو ارمان لوڼي چې ما څومره هم اورېدلی دا چې څومره هم تقریرونه دي هغه په خپلو وسایلو باندې خبرې کولې عربیان څه دي د دې سره ټکنالوژي ده د سره ایټم بم دی یا د دې په ریال او درهم کې دومره زور شته چې دی په دې د کم عیاشترین ژوند چې دی کوي دغه شان ژوند تیر کړي نه د دې سره تیل دی او تیر ولا هم امریکا راوکاږي خپله حصه تې ویسي او دا نور چې دومره زیات دې ته منافع ورکوي دا کم چې دې ته پاتې شي د دې دپاره ډرایور د یو ملک نه راځي پخلي والا د بل ملک نه راځي تعلیم یافته خلک یې هم راغوښتي دي خپل عیاشترین ژوند تیروي څه وخت مخکې ما وویل ما وروره دا شکل لکه بوم 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 کم کوئ چې بچي کم راوړئ ځکه چې بیا دې بچي له رزق هم ورکول دي تعلیم هم ورکول دي ډېر مجاهدین ناپاسې دي کټه ته خو کافر یې
رزق خو خدای ورکوي. نو د هغې رزق ذکر به ارمان لوني په خپل هره وینا کې کوله. هغه وایي په جوب ډیویژن باندې چې انټرنیشنل کم فلایټونه لاړ شي او راشي د 24 غنټو 4 کروړه روپۍ پاکستان ته د هغې میلاویږي د جوب د یو ډیویژن. صحیح ده. نو اوس چې ته رزق تا ته په هوا کې هم ښکاري، ډېر ترقي یافته ملکونه چې دي هغه د هوا نه بجلی حاصلوي، د هوایي لارې خو د هر ملک وي، بیا هغه د بورې د کان خبره کوي، د کویلې خبره کوي، د ماربلو خبره کوي. نو رزق هغه تاسو ته ښودلی دی، رزق خدای ورکوي، خو دا رزق حاصلول چې دي دا د ځمکې نه راوښکل، دا د هوا نه اخیستل، دا د اوبو نه اخیستل، د دې دپاره د علم ضرورت دی، د دې دپاره د پوهې ضرورت دی. او خدای دې وکړي چې موږ په دې هر څیز باندې پوه شو چې د پښتنو کومه سیمه ده موږ د عربیانو نه هم ښه عیاشترین ژوند تېرولی شو. خو پوهه نشته. خو زه ناامیده نه یم. وایي څنګه به نن سبا کې ګل شي، څنګه به نن سبا کې ګل شي، ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه. تر بلې ویډیو BemBaq.